السلام علیکم دوستانو. ستاسو موبایل خو څوک نه اوري. دوهم ستاسو ته څومره میسیجان راځي هغه چا ځان نمبر ته نه وي فارورډ کړي. ستاسو کال خو چا نه وي فارورډ کړی. ستاسو ډیټا چې کم د ستاسو په موبایل کې کم شیان چې دي ضروري دا خو چا خپل نمبر ته نه وي فارورډ کړی. دا به تاسو څنګه معلوموئ او څنګه بیا له خپل موبایل څخه ختموئ؟ ګورئ دا ډېر زیات ضروري سیټینګ دی دوستانو. ویډیو تر اخره وګورئ. که د ویډیو مو خوښه شوه نو له خپلو ملګرو سره یې هم حتما شیر کړئ. په نننۍ ویډیو کې داسې طریقه در زده کوم چې بالکل داسې کیدلی شي دوستانو چې که چېرته ستاسو په موبایل کې یو کس راشي داسې سیټینګ وکړي چې ستاسو ته کم موبایل راځي نو هغه خپل سیم ته خپل نمبر ته فارورډ کوای شي. ورسره دوستانو دا هم کولی شي چې ستاسو میسیجان کم ستاسو سیم ته راځي هغه خپل نمبر ته فارورډ کوای شي. دغه شان په موبایل کې نور ډېر داسې اپشن دي چې ستاسو ډېر زیات ضروري دي. د هغې اپشن چې دی تاسو ته ډېر زیات نقصان درکولی شي نو هغه شیان هم دوستانو د ستاسو د موبایل نه فارورډ کولی شي. دا به تاسو څنګه معلوموئ او بیا به تاسو ختموئ څنګه؟ په دې ویډیو کې دا طریقه زده کوو. د ویډیو حتما لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ تر څو دوستانو چې هغې ته هم دا پته ولګېږي. نو د دې لپاره به دوستانو تاسو لاړ شئ په موبایل کې ډایل پیډ ته. ډایل پیډ کې به دوستانو اوس موږ تاسو معلوموو چې دغه سیټینګ خو چا زموږ په موبایل کې نه وي کړی. نو د دې لپاره به دوستانو تاسو لاړ شئ ډایل پیډ کې به سټار هیش اکس هیش دا به تاسو ډایل پیډ کې ووهئ. هغې نه وروسته به ډایل کړئ. د ډایل کولو وروسته به اوس تاسو ته راشي چې ستاسو وایس کم کال لینک چې دی چې تاسو ته څوک موبایل کوي دا په دې نمبر باندې فارورډ شوی دی. که چېرته نه و فارورډ شوی نو تاسو ته به لاندې لیکلي وي نوټ فارورډ لکه څنګه چې تاسو ته په موبایل کې په سکرین باندې دوستانو ښکاري. اوس دلته کې یاد لرئ چې دی کم شیان تاسو نه فارورډ کولی شي. دا ټول تاسو ته ښکاري لکه ستاسو وایس یعنې وایس کال چې کم دی هغه ډیټا فیکس ایمیز دغه شان نور چې کوم هغه دي دا تاسو نه بالکل هر یو کس کولی شي چې درنه فارورډ کړي. لکه اوس ماته چې ښیي چې زما کال چې کم دی دا په دې نمبر فارورډ شوی دی. ماته څوک هم چې موبایل کوي نو دې نمبر ته به ځي. ماته چې څوک زما په سیم نمبر نه موبایل ډایل کړي هغه به دې کس ته ځي. ماته به نه ریسیو کېږي هغه کس ته به ځي. ډایل کړی به زما نمبر وي. دا په یاد لرئ. دا ما کړی دی تر څو تاسو ته طریقه در زده کړم. نو د دې لپاره داسې هم کیدای شي چې ستاسو میسیجان فارورډ کړي. کال پرېږدي میسیجان فارورډ کړي نو تاسو ته بالکل دا پته نه لګېږي. ستاسو میسیجان چې کم دي دوستانو هغه به ستاسو نمبر ته چې څومره میسیجان څوک رالیږي هغه به هغه کس ته کېږي چې چا دا سیټینګ پکې کړی وي. نو د معلومولو طریقه خو تاسو دوستانو زده کړه چې په کمې طریقې سره معلومیږي. ګورئ د معلومولو لپاره به سټار هیش اکس هیش ډایل کړئ نو تاسو ته به راشي. اوس ورځو چې دا موږ تاسو ختموو څنګه؟ د دې ختمولو لپاره به دوستانو تاسو په ډایل پیډ کې په درو ټکو باندې کلیک وکړئ. بیا به راشئ سیټینګ اپشن ته. په سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. هغې وروسته به دلته کې تاسو راشئ کالز اپشن ته. کالز اپشن کې به په کال باندې کلیک وکړئ. هغې وروسته به کال فارورډینګ سیټینګ باندې کلیک وکړئ. ګورئ د کال فارورډینګ اپشن کې دا سیټینګ په نورو موبایلو کې چینج وي. نو دې لپاره تاسو ماته حتما کمنټ وکړئ تر څو په بل موبایل کې هم زه تاسو ته په دې باندې ویډیو جوړه کړم. دا ډېر زیات ضروري سیټینګ دی دوستانو. ګورئ دلته کې موږ ته لیکلي دي چې آلویز فارورډ په دې ماته چې څوک هم موبایل کړي نو دې نمبر ته به وکېږي. دا ما خپله پکې کړی دی ستاسو د پوهېدو لپاره. خو تاسو سره هم داسې کیدای شي چې تاسو په موبایل کې داسې سیټینګ څوک وکړي چې ستاسو موبایل هم ځان ته فارورډ کړي ستاسو میسیجان هم ځان ته فارورډ کولی شي. همدغه شان نوره کومه ډیټا چې ده فارورډ کولی شي. نو د دې لپاره به دوستانو تاسو راشئ په دې اپشن باندې به کلیک وکړئ. هغې وروسته به دغه نمبر چې کم دی ختم دی کړئ. که چېرته غواړئ تاسو په دې ځای کې د بل نمبر ورکړئ نو بیا ستاسو د دې سیم ته چې څومره موبایلونه راځي هغه به تاسو چې کوم نمبر مو دې ځای کې ورکړی وي هغې ته به ورځي کالو. ډایل کړی به کس ستاسو دا نمبر وي خو تاسو په دې کې چې کم سیم نمبر ورکړی وي هغې ته به تاسو ته کال درځي. نو د دې لپاره به ګورئ ټرن آف باندې کلیک وکړئ. په ټرن آف باندې کلیک کولو سره نو زموږ هغه نمبر چې کم دی ختم شو. اوس که موږ تاسو لاړ شو ډایل پیډ کې په هغه کوډ ورکو سټار هیشو اکس هیش دا موږ ډایل کړو. نو د دې ډایل کولو سره به اوس موږ ته ګوره ښیي چې نوټ فارورډو وایس هم موږ ته ښیي چې نوټ فارورډو ډیټا هم ښیي هر یو شی موږ ته ښیي. نو د دې سیټینګ پېژندل ستاسو لپاره ډېر زیات ضروري وو. ګورئ دوستانو د ویډیو خپلو ملګرو سره حتما شیر کړئ. همدغه شان نور معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو د لیلا په امان.